مجاهد صاحب دا خبره تاییدوي چې د آیسای پخوانی مشر او د پېښور اوسنی کور کمانډر جنرال فیض حمید هم کابل ته درغلی و د دغو مذاکراتو برخه و دی. دغه ځای ماته د ډېر دقیق نه ده چې د ترکیب د مذاکراتو په دواړو اړخونو کې څوک و، خو دا مذاکرات چې موږ د اسلامي امارت دریځ دا ده چې په سیمه کې د امن او د ټیکاو لپاره هڅه وکړي چې د جګړې ټول عوامل او د جګړې هغه حل لارې پیدا شي، ختمې شي جګړې او په نتیجه کې سوله تامین شي. افغانستان په خپله جنګ ځپلی هېواد ته د جنګ بد عواقب یې لیدلي دي، غواړي چې په سیمه کې او په نورو ساحو کې داسې څه تېر نه شي لکه په افغانستان کې موږ د هغه شاهدان. په همدې اساس هڅه وشوه چې د پاکستان هېواد د حکومت او دلته دغه هېواد د مخالفینو چې د طالبانو اسلامي تحریک ورته وایي پاکستان کې بیا خبره دا وه چې په دغه منځګړیتوب کې نو طبیعي خبر ده چې د اسلامي امارت هغه استازي چې بحث ورسپارل شوی، منځګړیتوب ورسپارل شوی، هغو هڅه وکړه چې د دواړو خواو نه اړیکې ټینګې کړي. بحثونه څو ځله تېر شوي دي، ځینې بحثونه په د افغانستان د باندې وو، په پاکستان په خاور کې وو، کله کله بیا دې ته ضرورت پیښېده چې په خوست ولایت کې وي، او کله بیا داسې هم شوي دي چې په کابل کې وي. اوس مذاکرات روانو د پاکستان د هېواد د حکومت استازي، همداراز دغه هېواد د طالبانو استازي کابل ته راغلي وو، د هغو تر مابین بحثونه شوي دي او ګټور اوس موږ د یو بلې خدای دې ستاسې اوس زما غږ واورئ. د مذاکراتو د پیل نه مخکې له دواړو فریقونو سره تماس ونیول شو او د دواړو په توافق باندې د مذاکراتو بېلابېل ځایونه خو وخت په وخت بدل شوي وو، خو دغه راوند مذاکرات په کابل کې تعیین شول او دواړه اړخونه هغوی کابل ته راغلل. په دغه شپو ورځو کې چې مذاکرات کېدل نوي راغلل کابل ته، مخکې د هغه نه کوم اړخ په کابل کې نه و، مذاکراتو دپاره راغلل او انشاءالله امید لیدل کېږي چې دا مذاکرات د دوی نتیجه ورکړي، سوله او امن په سیمه کې ټینګ شي. مجاهد صاحب دا خبره تاییدوي چې د آیسای پخوانی مشر او د پېښور اوسنی کور کمانډر جنرال فیض حمید هم کابل ته درغلی و د دغو مذاکراتو برخه و دی. دغه ځای ماته د ډېر دقیق نه ده چې د ترکیب د مذاکراتو په دواړو اړخونو کې څوک و، خو دا مذاکرات چې موږ درېمګړی رول کې لرو د دواړو خواوو لوړپوړي چارواکي وو، ځکه چې هغوی که پرېکړه کېږي نو قاطع هم اوسېږي او پرېکړو ته نتیجه ورسېږي او ګټه ورسوي، نو لوړپوړي چارواکي د دواړو اړخونو وو. سل په سلو کې موږ اجازه نه ورکوو چې څوک د پاکستان په ضد باندې عملیاتو کې داخل وي او جګړه هم وکړي او په افغانستان کې مو وي. دغه موجودیت په افغانستان کې موږ نه غواړو او نه د دې طرفدار یو. دا اوس خو دوی د مذاکرات لپاره راغلي وو، دلته کابل ته راووتل شول، نو بې له شکه چې دا یوه ستونزه ده په سیمه کې. خدای دې نه کړي چې دا مذاکرات ناکامه شي، خدای دې کړي چې نتیجه ورکړي او د جګړې عوامل په سیمه کې له منځه لاړ شي او هېوادونه په امن کې ژوند سره وکړي. سیمه کې امن ډېر مهم ده. دا اوس هم امنیت خو نشته، خو جګړه روانه وه او جنګ کېده، وژنې کېدې، دغه څه چې یادېږي ویل کېږي دا شیان وو. د دې شي دپاره د حل لاره موجوده ده، دا باید خبرې وشي چې د جنګ لار مذاکراتو مفاهمه ونیسي او تفاهم رامنځته شي. موږ فکر کوو که دواړه اړخونه په کامیابۍ سره دا مذاکرات پای ته ورسوي او په سیمه کې سولې ته لاره هواره شي، دغه ستونزې او دغه اندېښنې نشته، موږ ته هم نشته، دغه ټوله د پولې اړخونه دواړه اړخونه ارامېږي. یو باعث هم دا ده چې موږ په دې باندې ترکیز کوو چې دلته مفاهمه وشي، مذاکرات وشي، دا سیمه کې آرام راوګرځي او پاکستاني لوری ممکن په دې باندې دا یې درک کړې وي چې د جنګ دوام کې ډېر کمزوری جنګ هم وي، په وړاندې ستونزې زېږوي او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نو قرباني باید ورکړل شي، دا خلک راضي کړی شي، یو ډول تفاهم وشي چې په سیمه کې امن راسي او که چیرې امن راغی د مذاکراتو په نتیجه کې هغه به طبیعي چې هم به تضمینونه لري، هم به اطمینان موجود شي، بیا به داسې څه نه کېږي چې دواړو اړخونو ته زیان واړوي. موږ ډاډمن یو چې که چیرې سوله راسي او مذاکرات نتیجه ورکړي او تفاهم منځته راځي، دا تضمین پخپله ورسره تړلی ده چې بیا به دغه شیانو ته ضرورت نه وي. اوس خو د جګړې حالت ته، اوس خو د خفګان حالت ته، اوس خو د عدم رضایت حالت ته، په داسې صورت کې هر ستونزه وي، هر مشکل وي چې سړی تصور کولی شي. نو که چیرې که مذاکرات کامیابېږي، دلته به دا دواړه ستونزې حل کېږي، نه به د افغانستان لور ته ستونزه وي بیا، نه به د پاکستان خاوره کې ستونزه وي، د وژنو مخه به نیول کېږي، یا په هره قربانۍ وي، هره لاره وي چې دواړه اړخونه خپل مابین کې نتیجې ته خبرو کې سره ورسېږي. زه امید کوم چې بیا به سوله د دې اوسني وضعیت ځای نیسي
امنیت به راځي. دا خلک په خپله دې سیمې اوسېدونکي دي، هغوی هم د دې په اهمیت باندې چې آرام ژوند وکړي د ټولو په ګټه. نه دلته باید یو شی واضح وي، زموږ د امریکا ترمنځ داسې تړون نه ده سوی چې څوک دې وي دلته څوک دې نه وي. داسې تړون سوی چې د افغانستان له خاورې نه به امریکا ته او د دوی متحدینو ته زیان نه رسېږي. دا موضوع موږ چا سره هوکړه کې لرو، د دې نه ما سوا نور جزئیات چا سره په هوکړه کې نه لرو. او د اوسنۍ مذاکرات هم چې دي دا د پاکستاني طالبانو پاکستان د دولت ترمنځ دي، د کې ضرورت نشته چې لرې هېوادونه مخ کیل کړو، هغو نه اجازه وغواړو. افغانستان زموږ خاوره ده، دلته که موږ چا تر مابین سوله کوو دا زموږ خپل اختیار ده، د دې کې د چا مداخلې ته ضرورت نشته. سمه ده. امنیت خو هغه وخت ګډوډ وي چې جنګ موجود وي په سیمه کې. اوس که جنګ موجود وي هلته هم د استخباراتو مداخلې ته زمینه مساعدېږي، هم د ژوند نظام ګډوډېږي، هم ګټه نه رسېږي سیمې ته. اوس دا د تفاهم لاره ده، که تفاهم منځته راځي دی خپله د استخباراتو لاس خطا کېږي. که څوک دلته سوء استفاده کول غواړي او دلته جنګ نه وي، د جنګ عامل ختم سي، هغه سوء استفاده نشي کېدلی. هلته مسؤل حکومت او نظام ده پاکستان کې، هغوی باید دې کنټرول کولی شي. خو مجاهد صاحب بخښنه غواړم، نیوکه دا کېږي چې دا خلک چې د مذاکراتو لپاره درغلي دي دوی د حکومت استازولي نه کوي. ښایي د حکومت یو دوه کسه وي، خو یا د حکومت یا د خلکو د استازو لخوا نه دي درستول شوي، یا د پارلمان رایه پکې شامله نه ده. خټک صاحب مخکې وویل چې دغه ټول مذاکراتي ډله چې کابل ته درغلې وه د آیسای لخوا ټاکل شوي دي. نو آیسای پاکستان کې یو ځواکمن نهاد ده، هلته خو نظام او حکومت ساتنه او د هغه دفاع دا د دغه استخباراتي ارګان کار د وظیفه ده. نو زه فکر کوم دا خو داخلي موضوع د پاکستان ترمنځ ترکیب د هیات څرنګه وو یا څوک کې وو نه وو، او مشوره مې دا ده چې ټول اړخونه پکې وایي لا کړه چې قوي وي او مسؤلانه په مخ لاړ سي، د تشویش دفع سي ورفع سي. اوس هم دا جهاد چې کوم داخل دغه په تصمیمونو کې نهایي رول لري، او ما ته ښکاري په پاکستاني اړخ کې د دې نه قوي اړخ ول نشته چې خبرې چې به لیدلي وي چې څوک زموږ مخالف و 20 کاله د امریکا په حمایت کې ولاړو، له هغو سره د مذاکراتو لپاره موږ په دوحه کې ډېرې قوي حضور درلود، خبرې مو کړې او ډېرې میاشتې دې ته منتظر پاتې چې هغوی راسي مذاکرات ته بین افغاني مذاکرات په مخه بوځو. خو دا مذاکرات یو دوه اړخیزه پروسه ده، یو اړخ په مخ نه شي وړل کېدلی. موږ هر څه هڅه وکړه خو نتیجه دا اوس چې هغه وخت تېرې ادارې په کابل کې واکمنه وه، د هغوی لخوا د رد ځواب موږ ته راغی. او البته دا لا وویل شو چې باید په جګړه ترکیز وشي. کله چې دا پرېکړه وشوه چې د سولې ځای د امن او د خبرې ځای جګړه نیسي، زموږ دریځ هم بدل شو، موږ نهایي د حل لاره نظامي وبلله، وضعیت هم تغییر ورکړ. اوس موږ کوم لوی جبهه ځان سره په مقابل کې نه لرو چې راسو د مذاکراتو په خبرې وکړو. البته د داعش پدیده یو کوچنۍ ډله ده چې چاودنې کوي او ځینو ځایو کې د هغو له منځه وړل ځکه ضروري چې هغوی د خبرو په باندې باور نه لري. مجاهد صاحب تاسې به ګورې دا موضوع واقعیت د هر هیواد او هر حکومت په نړۍ کې ژوند کې هغوی کوچني مخالفین لري، کوچني مزاحمت لري. په ایران کې د دې شي موږ شاهدان یو، په نړۍ په نورو هیوادونو کې د دې شاهدان یو، په چین کې شاهدان یو، په مختلفو هیوادونو کې. دا نشي کېدای چې هر چیرې څوک یو خفګان ښکاره کړي نو موږ مذاکراتو سره شروع کړو. د موږ له خوا نه د هر چا لپاره دروازې خلاصې دي، د تفاهم، د تماس، د خبرو، د ډاډ، د اطمینان. دا که څوک راځي په چوکیو کې ځان مطرح بولي، په سیاست کې برخه اخلي، هغوی هغه وخت کېدلی شوی چې موږ دوی ته چانس ورکړی وو. موږ میاشت د دوحې پروسې ته انتظار وکړو چې دوی راسي موږ سره مفاهمه وکړي، خبرې کوو، هغه ناکامه شوې. او دا خلک چې تښتېدلي دي کابل یې پرېښود وتښتېدل، هغوی ټول په ناکامي په نتیجه کې خپلې پالیسۍ. موږ دلته د مفکورو بحث نه کوو، دلته په افغانستان کې اشغال موجود و، اشغال موږ طرد کړو، له منځه مو یوړ، په ځای باندې اسلامي نظام راوړ. دا د افغانستان د ملت غوښتنه وه، د دې لپاره مبارزه روانه وه. پاکستان کې ستونزه موجوده، جګړه موجوده، دا باندې موږ بحث نه کوو. څوک چې شی غواړي د نظام ډول څرنګه، دا زموږ وظیفه نه ده، دا د پاکستاني اړخ وظیفه ده، دواړه اړخ پاکستاني اوسېدونکي. نو ښه دا د هغو تر مابین یو جوړجاړی رامنځته هر ډول چې دوی تفاهم کولی شي، موږ صرف درېمګړي